د افغانستان د اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار زوی وایي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ مشر د ایران د سپاه پاسداران په څیر یو موازي ځواک جوړوي. حبیب رحمان حکمتیار دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې د نوموړې واکمنۍ په امنیتي ځواکونو کې تنګیز د اختلافونو د پیاوړتیا او په راتلونکي کې د دغې واکمنۍ د کمزورۍ یو عامل ګڼي. خو زما تاثیر دا دی چې ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د امنیتي ځواکونو په کمولو سره خپل ځواک زیاتوي. نوموړی ډېروي دغه سلګونه زره ځواک به ښاغلي اخندزاده ته وفادار او له پراخو صلاحیتونو سره وي چې په تدریجي ډول به اصلي بودیجه او واک دې ادارې ته ورکړل شي او په لنډ وخت کې به استخبارات، دفاع او کورنیو چارو وزارت خپل اهمیت او وړتیا وبایلي. هغه وایي هغه کسان چې د تنکیز په نوم ایستل شوي، ډېرو کسانو یې په جګړه کې رول نه درلود او ښایي د یادې واکمنۍ لپاره د ستونزو جوړولو توان پکې نه وي. حبیب رحمان حکمتیار وایي دا هغه څه دي چې په ایران کې له انقلاب وروسته پیښ شول. امنیتي ځواکونه د مشرتابه تر کنټرول لاندې نه وو. د سپاه په جوړېدو د ژمنو اشخاصو استخدام او د لا زیاتو واکونو او بودیجې ورکولو سره نورو امنیتي ادارو په تدریجي ډول د سپاه پاسداران ایران سره د سیالي کولو وړتیا وبایلله. تر هغه چې سپاه پاسداران په ایران کې تر ټولو مهم رول خپل کړ. ښاغلی حکمتیار وایي چې هره داخلي شخړه د سپاه له لارې ځپل کېږي او په پریکړو کې د پام وړ رول لوبوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.